بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت برحم. سلام و احترامات خدمت تقدیم شما شاگرد عزیز و ناظر میکنم. امیدوار هستم تا ایده مجور و سرحال باشین و درس گذشته دایتان که در رابطه به آبده های تاریخی بود به شکل درست و شایع گرفته باشم و کارخانگیشم به شکل منظم انجام داده باشین. پس بیاین که امروز درس جدید داری خود درس 27 داریم و یک جا با هم بخوانیم که عنوان درس ما است آشتی کردن. ببینیم که در مورد آشتی کردن در کتاب ما چی گفتنی های داره. پس توجه شما شاگرد عزیزم میخوایم تا شما در مورد آشتی کردن بیشتر بدانین. گران زدکان که خپل سلامونه احترامات است وړاندې کوم. هیله مند ابتدی دمه روغ او جوړ اوسئ او تاسو تیر شوی درس چې په دری کې د تاریخي ودانیو په هکله په سمه توګه مو زده کړي اوسئ. کورنۍ دندې په سمه توګه سرته رسولی اوسئ. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس چې د موږ 28م لوست ده او د درس عنوان مو ده پخلا کېدل. په ګډه سره ولولو وګورو چې پخلا کېدل په هکله موږ ته په کتاب کې څه شی ویلي دي. نو تاسو پاملرنه غواړم چې د نن ورځې په درس باندې پوه شئ. نو لاړ بسو د کتاب لور ته میریم به طرف کتاب شاگرد عزیز ببینیم هدف از درس ما چی است. در هدف از درس ما گفته شاگردان متن درس را بخواند، بنویسد، ارزش صلح و آشتی را بداند. در پهلوی از شاگرد عزیز که شما درس به خواندن و نوشتن یاد بگیرید شما باید در مورد ارزش و اهمیت صلح و آشتی هم بدانید که چه ارزش داره که با خواندن درس امروزی شما ارزش و اهمیت صلح و آشتی را میدانید. ګران زده کوونکو زموږ د دې درس موخه دا ده چې د دې ترڅنګ چې تاسو درس په لیکلو لوستلو زده کوئ باید د سولې او د پخلا کېدلو په ارزښت باندې هم پوه شئ چې څه ارزښت لري. خو د نن ورځې په درس لوستلو به موږ د سولې او د پخلا کېدلو په ارزښت پوه شو. چې نو راځئ چې په ګډه خپل متن ولولو. تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو وشئ کولی په دري ژبه د پخلا کېدلو په هکله خپل معلومات نورو ته ارائه کړئ. نو لاړ بسو خپل متن ته میریم به طرف متن خود ببینیم در متن در مورد آشتی کردن به ما چی گفته. در اینجا به ما گفته حامد مثل همیشه در حولی خانه با برادر کوچک خود خالد مشغول بازی بودند. حامد د تل لکه د تل غوندې یعنی لکه د همیشه غوندې د خپل د کور په حویلۍ کې له خپل کوچني ورور سره خالد په لوبو کولو بوخت و. ناگهان با هم به دعوا پرداختند چې دفعتا یو بل سره جګړه وسوه. وقت پدرشان به خانه آمد کله چې د دې پلار کور ته راغی و از جریان خبر شد او د دې جریان نه خبر سو. از حامد پرسید د حامد نه پوښتنه وکړه پسرم چرا با هم دعوا کردید؟ زویه ولې یو بل سره جګړه وکړه؟ حامد جریان برای پدر قصه کرد. پدر گفت حامد در جریان ټول خپل پلار ته قصه وکړه او پلار وویل جنگ و دعوا کار خوب نیست. شما باید هیچگاه با هم گفتگو نکنید. جنگ او جګړه هیڅ ښه کار نه ده او تاسو باید هیڅکله هم یو بل سره ویناوی یعنی ونه کړئ جګړه ونه کړئ. چرا که همین گفتگوهای ساده و کوچک به دشمنی های بزرگ تبدیل می شود. ځکه چې همدغه وړې او ساده ویناوی په لویو دښمنیګانو باندې تبدیلیږي. ما باید صلح و آشتی را دوست داشته باشیم. موږ باید د سولې او پخلا کېدلو سره مینه ولرو. چرا که صلح و آشتی سبب میشه تا بهتر فکر کنیم و خدمتگزار خوب به خانواده، جامعه و کشور خود شویم. موږ باید ځکه چې سوله او پخلا کېدل د دې سبب ګرځي ترڅو چې موږ ښه فکر وکړو، ښه سوچ وکړو او یو ښه خدمتګزار خپل کورنۍ، جامعه یعنی ټولنې ته او خپل هیواد ته اوسیږو. گفته های پدر بالای حامد تاثیر کرد و گفت دغه د پلار ویناوی پر حامد اغیزه وکړه او ویل پلار جانه من بعد از این هیچگاه با خالد دعوا نمی کنم. زه د دې نه پس هیڅکله له خالد سره جګړه نه کوم. او برادر کوچکم است. هغه زما وړوکی ورور ده یا کوچنی ورور ده. قول می دهم که همیشه با وی دوست و مهربان باشم. او زه قول در کوم یعنی ژمنه در کوم چې زه همیشه د هغه سره د یو دوست او د ملګري په څیر مهربانه اوسم. یعنی هم ورسره ملګری اوسېږم او هم د هغه په مقابل کې مهربانه اوسېږم. نو زده کوونکو تاسو ولیدل چې سوله کول او پخلا کېدل څومره ارزښت لري. موږ باید هیڅکله یو بل سره جګړه ونه کړو ځکه چې موږ ټول د یو بل خویندې ورونه یو. موږ یو بل سره باید همیشه د سوله او د پخلا کېدلو په طریقه مخکې لاړ شو. ځکه چې هر چی شی ګران زده کوونکو د یو هیواد پرمختګ، د یو کورنۍ آرامي او د یو ټولنې آرامي یا هم سوکالي ټوله په دې
یووالي او ټول په همدې سوله کولو باندې ده. نو تاسې هم په دې قصه کې ګرانو زده کوونکو ولیده چې حامد خپل ورور سره یعنې کوچني ورور سره جنګ کوي، پلار راځي دې ته وایي چې دا هیڅ ښه کار نه ده. بالاخره او دلته ګرانو زده کوونکو خالد هم د هغه بیا حامد هم څه شی کوي ګرانو زده کوونکو، خپل پلار ته ژمنه ورکوي چې زه خپل ورور سره لکه د دوست او د ملګري په شان اوسېږم. نو ګرانو زده کوونکو تاسو هم د خپلو خویندو ورونو سره همیشه د یو ملګري او یو مهربانه ملګري په څېر اوسېږئ، همیشه یو بل سره همکاري ولرئ، هېڅکله جګړه مه کوئ ځکه جګړه ښه کار نه ده. تاسې ځکه هر څه شی په د یو سولې او آرامۍ په فضا کې ترسره کیږي. نو ګرانو زده کوونکو تاسې باید دا درس باندې پوه شوي اوسئ. راځئ چې د دې درس یو څه لغات ما تاسو ته پر تخته ویستلي تر څو تاسو د دغه لغاتو پر زده کولو او پر معنا پوهېدلو د درس متن لا نور هم په سمه توګه وایي. چې هغه کوم لغات دي؟ هغه لغات آشتی کردن یعنی پخلا کېدل، دعوا جګړه. ګرانو زده کوونکو دا دوه لغات دي چې تاسې کولی شئ چې زده کړئ. نور لغتونه ګرانو زده کوونکو تاسې تکرار دي، موږ هم په تېرو درسونو کې لوستلي دي. که چیرې تاسې په دغه متن کې په کومو لغاتو باندې نه پوهېږئ کولی شئ چې تېرو ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ او له تېرو ویډیوګانو نه زده کړئ. نو لاړ به سو د فعالیتو په لور. فعالیتو کې بخوانه بنویس یعنې ولوله او ولیکه ده. ویلي دي د درس متن به په لوړ اواز لولئ او کلمې به په سمه توګه تلفظوئ. ما تاسو ته د درس متن ولوسته، تاسو هم د درس متن په لوړ اواز ولولئ او کلمې په سمه توګه تلفظ کړئ. او ګرانو زده کوونکو د دې ترڅنګ نور فعالیتونه دي، تاسې هره ورځ هغه فعالیتونه سرته رسولي دي. تاسو کولی شئ چې دا فعالیتونه په ډېرې اسانۍ سره سرته ورسوئ. نو لاړ به شو د کورنۍ دندې په لور. تاسو کورنۍ دنده بشنو بګو ده یعنې واوره ووایه ده. دلته څو پوښتنې دي چې د پخلا کېدلو په هکله. تاسو اوس د پخلا کېدلو په هکله پوه شوئ، کولی شئ چې په ډېره اسانۍ دې ته څه شی وکړئ جواب ورکړئ. او لغتونه دي ګرانو زده کوونکو، لغتونه دي دري په دري به یې معنا زده کوئ. او هم بله کورنۍ دنده هم د سولې او پخلا کېدلو په هکله به تاسې څه شی کوئ، څو خطه خپل په کتابچه کې لیکئ. نو کارخانګیانې په منظمه شکل سرته ورسوئ، بیرته یې ماته په کومنټ کې ولیږئ. او خپل نوي درسه چې مرسته کول له بېوزلو سره ده په پوره ډول آمادگی ونیسئ. شاگرد عزیز بریم به طرف فعالیت‌ها. در فعالیت‌ها بخوان بنویس. به ما گفته متن درس با آواز بلند بخوانید و کلمه ها را درست تلفظ کنید. من متن درس با شما خواندم، شما هم متن درس با آواز بلند بخوانید، کلمه هاش را درست تلفظ کنید. و فعالیت دیگه شاگرد عزیز فعالیت است که روزمره ما رو انجام میدیم. شما میتونید این فعالیت‌ها را بسیار با آسانی انجام بدید. و همچنان میریم خیلی به طرف کارخانگیتان بشنو بگوست. چند پرسش است که شما میتونید به این پرسش‌ها بسیار با آسانی جواب بدید و دوباره با من در کامنت ارسال کنید، چرا که شما حالا در مورد آشتی کردن فهمیدین که چقدر ارزش داره. و همچنان لغات از دری به دری مانشد یاد میگیرین و کارخانگی دیگه‌تان در مورد صلح و آشتی چی میکنین، چند سطر در کتابچه‌تان نوشته میکنین، دوباره به من در کامنت ارسال میکنین. در کل شاگرد عزیز درس امروزی ما در مورد آشتی کردن بود که آشتی کردن بسیار ارزش و اهمیت زیاد داره، هم از لحاظ خانواده، از لحاظ جامعه، از لحاظ کشور. ما باید در هر عرصه زندگی خود از صلح و آشتی کار بگیریم، همیشه همکار یکدیگر باشیم، هیچ وقت با یکدیگر دعوا و جنگ نکنیم، چرا که از جنگ چیزی به دست نمیاره بدون بدبختی. شاگرد عزیز و هر چیز شاگرد عزیز، هر پیشرفت، هر ترقی در فضای صلح و آرامی به انجام میشه. پس شما هم همیشه با یکدیگرتان صلح و آشتی کنید. خب شاگرد عزیز، پس شما همیشه در میانتان صلح و آشتی را داشته باشین و امرای برادر کوچکتان، امرای خواهر کوچکتان، امرای دوستای بیرونتان مثل یک دوست مهربان و مثل یک برادر و یا خواهر مهربان باشین. پس این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. امید که از درس امروزی چیزها آموخته باشین. کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدید. دوباره به من کامنت ارسال کنید و به درس جدیدتان که کمک کردن به فقیران است آمادگی کامل داشته باشین تا ما بیایم درس جدید به شما ارائه بدیم. شما هم آمادگی داشته باشید. و در پهلوی ازی اگر میخواین از ویدیوهای درسی دیگر ما مستفید شین، ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید تا دیدار بعد که ما به شما حاضر میشم و درس جدید را به شما عزیزان ارائه میکنم. شما را به الله پاک میسپارم. الله حافظتان.